د رسول الله مبارک کې څومره بیبیانې دي؟ 11 بیبیانې وې د حضور پاک چې کمې اصیلې وې حورې چې ورته وې د وینځو نه بغیر. 2 د پیغمبر مبارک په ژوند کې وفات شوې وې، 9 ورسره موجود وې او سی وینځې وې. چرته تاسو په دې خبره پوهېږئ، زه بیا درته اشارې سره ویم. دا بیبیانې د پیغمبر مبارک نه مخکې هم، دا بیبیانې د رسول الله مبارک نه مخکې د ماشوموالي نه واخله تر مرګه پورې د هر قسمه غلطو نه او د هر قسمه بدګمانو نه او د غلطو نه پاکې پاتې شوې. حتی کې بعضې وخت کې سړی په خوب کې غلط غوندې خوب وویني، پکې غټه بې اودسي پرې راشي، احتلام چې ورته وایي. بعضې ښځې هم داسې خوبونه ویني، ولې شیطان دی. بعضې ښځې، ټولې ښځې نه، سړی زیات اینی او ښځې کم اینی، خو بعضې ښځې هم د شپې شیطان راشي او دوکې کوي، په هغې ښځه نه ګناهګارېږي. دا خو د الله له طرف نه الله سړی مکلف وي چې بیداري. په خوب کې خو سړی خپل اختیار نه، نو بعضې وخت کې ښځه هم په خوب کې بې اودسه شي. لیکن چې څومره بیبیانې د حضور پاک هغه الله د نبی علیه السلام نه مخکې کوي، د بل چا په نکاح کې وي، نو الله د شیطان د اثر نه هغې محفوظ ساتلی. دا خدای ته پته و چې دا به د رسول الله مبارک نکاح له بولم. چېرته تاریخ کې په جاهلیت کې کافر هم نه ده ثابته کړې، چېرته په تاریخ کې په جاهلیت کې د پیغمبر دشمنان هم نه ده ثابته کړې چې د بیبي ماضي او د دې تیر حالت خراب و، ښکلی حالت، پاک حالت، درون حالت، د عزت ژوند. څوک نشي ثابتولی چې د یوې بیبي بل چا سره تعلقات و، یارانه وه، عیاذا بالله، بل چا سره یې خوښي پاتې شوې ده، بل چا سره غلط حرکات تیر شوي دي، بل چا ته غلط نظر کړی دی. دا په تاریخ کې دشمن هم نشي ثابتولی. عایشې بیبي باندې یو خبره راغلې وه، قرآن د هغې صفحې وکړه. هغه چې چا کړې وه هغې به انکار وکوي، وایي ما ده نه، ما ده نه، ما ده نه. خیره قصه به درته چې د بله جمعه وکړم انشاءالله.